څنګه چې موږ ټولو ته دا خبره معلومه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې راځي چې په اوله کې د اولنۍ لس ورځې د رمضان دا اعتکاف یې کړی وی په دې کې لیلة القدر لټومه وی په دې کې لیلة القدر لټوم په دې اولنۍ لس ورځو کې بیا یې اعتکاف وکړو په دې منځ کې د منځنۍ لس ورځو کې بیا ورته وویلی شو د الله د طرف نه چې دا په د لیلة القدر په اخرنۍ لسو شپو کې ده نو بیا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعتکاف په دې رمضان په دې اخرنۍ لسو ورځو کې کوه نو دا د هغه عامه طریقه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د رمضان په دې اخرنۍ لسو شپو کې اعتکاف کوه او یو پیر اعتکاف پرېښودو رمضان کې اعتکاف نه و کړی نو هغې به په شوال کې قضا د هغې راوګرځوله شوال کې به د هغې قضا راوګرځوله وجه دا وه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمل که به مستحب هم و که نه لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به مستحب عمل هم همیشه کوو مداومت پې کوو او په خپل هغه په حدیث کې ویلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د الله هغه عمل خوښ دی چې هغه سې په هغې باندې همیشوالی وشي اگر که لګي و ان قله اوس د اعتکاف واجب خو نه دی مستحب دی سنت دی خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چې کله دا لس ورځې پاتې شوي رمضان کې نو بیا په شوال کې قضا راوړه هغه به عمل نه پرېښودو په مخه به یې کوو او په کوم کال چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی اخرنی کال چې کوم لسم کال کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم شل ورځې اعتکاف کړی یولسم کال په ابتدا کې خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی که ربیع الاول په میاشت کې وفات شوی دی لسم کال مکمل د اخرنی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوند کې مکمل نو دغه اخرنی رمضان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوند کې چې کوم و په دې کې شل ورځې اعتکاف کړی و علماو قسمه قسم خبرې کړي چې د اعتکاف یې ولې شل ورځې کړی نو بعضو علماو خو دا خبره بیان کړې ده وی دی شل په دې کړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته داسې محسوسه شوه چې دنیا نه تلو والی دی نو ځکه وی دغه چې دی نه په دغه کال وی د جبریل علیه السلام سره قرآن هم دوه پیرې اړولی و په روژه کې او اعتکاف یې هم شل ورځې کړی و بس دا وجه بیانې بعضو نورې وجې ذکر کړي د خو نږدې دا ښکاري والله اعلم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې نهم کال سفر کړی او په دغه ورځو کې د اعتکاف په دې ورځو کې نو هلته اعتکاف ونه شو امام ابو داود امام نسائی دا روایت راوړی د ابی بن کعب رضی الله عنه ابی بن کعب وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه وه چې د رمضان د اخرنۍ لسو ورځې به اعتکاف کوه فسافر عاما نو یو کال هغه په سفر باندې ووتو نو اعتکاف یې ونه کو نو وی را روان کال له به شل ورځې اعتکاف وکړو د تېر شوي کال هغې هم راوګرځولې نو دا وجه واضح ښکاري والله اعلم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې اخرني رمضان کې شل رکعت عفوا شل ورځې اعتکاف په دې کړی دی چې قضا یې راګرځولو د تېر شوي کال د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه وه چې هغه به د اعتکاف په دوران کې په جومات کې چې په اعتکاف کې و نو ځان له به یو خیمه لګولی و په جومات کې دننه او په هغه خیمه کې به دننه ناست وجه د هغې دا و چې جومات کې خو نور خلک هم دي او توجه به د انسان داسې نه برابرېږي د عباداتو طرف ته کله مصروفه شي نو د هغې د لاسې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه وه چې هغه به ځان له یو خیمه لګولې وه په جومات کې دغه شان
پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د اعتکاف په دوران کې نه راوتو. عایشه رضی الله عنها وی مګر هغه حاجت چې د انسان ورته ضرورت راځي. په صحیحینو کې د حدیث ته عایشه رضی الله عنها وی کور ته به نه راننوتو مګر د حاجت لپاره. حاجت د انسان څه دی؟ لکه قضای حاجت ته راځي، کپړو بدلولو ضرورت راغی، داسې یعنی انسان چې څه ته ضرورت لري دې ته به دې لپاره به راتلو. دغه شان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه وه چې د اعتکاف په دوران کې به هم د صفایي خیال ساتو. اعتکاف د دې لپاره سبب نه دی چې یو سړی صفایي پرېږدي، ځکه چې الله سبحانه وتعالی محبت کوي د پاکو خلکو سره، او پاکی د ایمان یو برخه ده. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د اعتکاف په دوران کې هم د طهارت خیال ساتو. حدیث کې راځي چې د جومات نه به سر را دننه کو کور ته، نو عایشې رضی الله عنها به له سر وینځو او بیا به وله منګس کو. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه. دغه شان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا طریقه وه چې د اعتکاف په دوران کې به د بیمار تپوس له نه وتو، نه د جنازې دپاره به تو، نه نور چې کوم نیک اعمال دي دې دپاره به نه راوتو، بلکې په جومات کې به د ټول وخت تېرو او توجه به الله ته وه. ځکه خو د عایشه رضی الله عنها نه د ثابت دي، هغه وایي چې سنت طریقه دا ده چې څوک اعتکاف کوي نو دی به نه د بیمار پرسۍ له ځي، نه به جنازو له ځي، نه به ښځې له لاس وړي یعنی په شهوت سره، نه به د هغې سره مباشرت کوي، او نه به د څه حاجت دپاره راوځي الا هغه چې کوم ضروري حاجت وي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم بې ضرورته د جومات نه نه راوتې. دغه شان داسې به کېده چې کله کله به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانې د هغه خوا تلې، کله نه کله به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانې د هغه خوا تلې. دا دلالت کوي په دې باندې چې څوک په اعتکاف کې د هغه خوا تله څه دي؟ جایز دي. که د هغه سره یو سړی کښېني او خبرې اترې ورسره کوي څه وخته پورې، نو هېڅ خبر نه د حال احوال یې معلوموي، خو دومره چې مختصر خبرې وشي، اوږدې نه. دا نه چې یو سړی ستا خوا ته راشي او بیا ناست شي، هغه اعتکاف ستا ټول ګډوډ کړي او ګپ شپ روان شي او خبرې اترې پالتو نه. که یو سړی راغی ستا خواله وقتي طور که څه خبرې څه حال احوال معلوموي نو هېڅ خبره نه ده. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه مختصر د اعتکاف په باره کې. سوال دا دی چې یو سړی اعتکاف کوي د اخرنۍ لسو ورځې د کومې میاشتې؟ د روژې د رمضان. ما دا خبره پرون ذکر کړې وه په پروني درس کې چې اعتکاف هر ورځ جایز دی، د دې لپاره خاص زمانه نشتی، خو غوره اعتکاف کم یو دی د رمضان په د اخرنۍ لسو ورځو کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم د دغه اهتمام ډېر کو، بې سلف صالحین هم دا طریقه وه، او اوس هم د مسلمانانو دا طریقه ده چې د اعتکاف خاص اهتمام هغه په د اخرنۍ لسو ورځو کې کوي. اوس سوال دا دی چې د اعتکاف شروع کیږي د کم وخت نه او ختمیږي په کم وخت؟ لکه اوس یو سړی راشي ستا خواله او تا نه تپوس وکړي چې زما دې کال له اراده ده زه اعتکاف کومه د اخرنۍ لسو ورځې، خو کله به زه د اعتکاف شروع کوم کله به یې ختموم؟ نو جواب دا دی ابتدای علی الارجح دا ده، راجح قول دا دی چې کله د شلمې ورځې نور ډوب شو، د شلم رمضان نور ډوب شو، نو دی به اعتکاف ته ننوځي. چې د شلم رمضان نور ډوب شو نو دی به اعتکاف ته ننوځي. ښه، ولې شلم د نور چې ډوب شي نو بیا به څه راځي؟ دا شپه د یویشتمې ده که او شپه د راروانې ورځې، شپه د راروانې ورځې، دی خو
د اعتکاف چې کوي 10 ورځې کوي خو د 21 شروع کوي او دا شپه د 21 ده لکه نن څومره روژه ده شلمه ده دا نور چې ډوب شي څوک اعتکاف کوي بس نور ډوبېدو سره دی اعتکاف ته کینی بس حدیثونو کې دا راغلي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اعتکاف ځای ته وایي سحر ورننوتو هغې دلاسې بیا بعضو ته اشکال جوړ شوی دی نو بعض علما دا قول هم کړی وایي سحر به اعتکاف ته ورننوځي فجر سره لکه دغه وایي د 21مې ورځ ده خو موږ دا حدیثونه داسې راجمع کولی شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به اعتکاف شروع کو د نور د شلمې په نور ډوب شو او 21مې شپه به داخله شوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به اعتکاف شروع کو خیمې ته به سحر ورننوتو دواړه حدیثونه راجمع شو اعتکاف شروع به د کوم وخت نه وشو د شپې نه به وشو نور چې به ډوب شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به اعتکاف شروع صرف دومره ده چې د خیمې ته به نه ورننوتی لا نو سحر به خیمې ته ورننوتو نو دواړه حدیثونه او دواړه خبرې راجمع شوې دا قول راجح دی په ابتدا کې او دا د جمهور اهل علم قول هم دی د څلورو امامانو هم دغه قول دی چې ابتدا به د دې طریقې سره کېږي بله دا خبره ده چې که سړی سوچ وکړي که نه اعتکاف ته دی په دې کښېني چې ده ته قدر میلاو شي داسې ده که نه ده او که موږ ووایو چې اعتکاف د سحر نه شروع کېږي نو هغه شپه په ده باندې لاړه کومه 21مه او کیدی شي دا 21مه ده ليلة القدر شپه وي کیدی شي که نه شي کیدی شي نو ځکه راجح قول دا دی چې دی به د نور د ډوبېدو نه بعد چې د اعتکاف شروع کړی ختمیږي کله اخرنۍ ورځ د روجې چې نور ډوب شو بس د اعتکاف ختم شو علما دا وایي مستحب دا دی چې بیا صبر وکړي او اختر له راوځي کوم منځه راوځي د اختر منځه راوځي سهار دا غوره ده خو که څوک یې ونه کړي نو سهار شپه کې نشتي اعتکاف په دغه ځای ختم شو چې دوی زه 10 ورځې کوم یا د اخرنۍ ورځې کېدی شي 9 شي نو چې نور ډوب شو په اخرنۍ رمضان نو د هغې سره د اعتکاف څه شو اعتکاف یې ختم شو بله مسله آیا اعتکاف په رمضان پورې خاص دی او که نه ما جواب اوس لږ ساعت مخکې وکړو خاص نه دی خو غوره دی مخکې ما ووایي که نه اوس لږ ساعت مخکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اعتکاف طریقه چې ما بیانوله چې یو کال ته اعتکاف پاتې شوی نو کوم شوال کې وکړو نو شوال کې روژه شتي نشته رمضان ولا شرط نه دی خو غوره وخت دی ځکه چې دا غوره شپې دي په ټول کال کې غوره شپې هغه دا دي رمضان د آخرې 10 شپې بله مسله چې اعتکاف دپاره روژه نیول لازم دي که نه لکه خو رمضان میاشت ده خو موږ وایو چې رمضان میاشت کې مې اعتکاف کېږي رمضان نه غیر هم کېږي آیا روژه نیول شرط دي که نه نو بعض علما دا ویلي وي او اعتکاف له روژه نیوه شرط دي خو قول راجح دا مضبوط د احکاري والله اعلم چې روژه نیوه دې لپاره شرط نه دي چاته به څه دلیل ذهن کې راځي شپه وه عمر رضی الله عنه بارک الله فیک عمر رضی الله عنه وی یا رسول الله ما منښته کړې و جاهلیت کې چې زه به یو شپه اعتکاف کو اوس هغه اعتکاف وکړم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اوفي بنذرک خپله منښته پوره کړه نو د شپې روژه نیول کېږي د شپې خو روژه نه وي دا شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې شوال کې هم اعتکاف کړی خو د دې نه یې نقل چې په دې 10 ورځو کې مکمل روژې نیولې نو که روژه ونیوی شي خو ډېره ښه شوه لکه نور علی نور شو لکه عبادت کې اجر ښه ډېر شو خو که څوک اعتکاف وکړي عام ورځو کې او روژې نه یې نیولي نو اعتکاف یې څه دی اعتکاف یې صحیح دی والله اعلم
اوس راځو دې مسلې له چې د اعتکاف ارکان څو دي. د جمهور اهل علمو په دې باندې اتفاق دی سره د دې څلور امامانو چې د دې څلور ارکان دي. څو ارکان دي؟ څلور. اولنی رکن دی معتکف، اعتکاف کوونکی دی رکن شو کنه، دا خو بنیادي رکن دی چې دی نه اعتکاف کی نه کی، چې یو کس اعتکاف کوي او د هغه دپاره دا شرط دی چې دی به مسلماني، دی به عاقلي. ها بعضو پکې دا شرط هم لګولی دی چې دی به د جنابت نه پاکي او که زنانۍ نو د حیض او د څلوېښتۍ نه به پاکي. ځکه چې وایي دا خلک منع دي د جومات نه. حایضه زنانه، څلوېښتۍ والا زنانه وایي دا د جومات نه څه ده؟ منع ده. دغه شان جنابت په حالات کې ولا جنوبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. دا زنانه دپاره پکې دا خبره لازم ده چې د خاوند نه به اجازت اخلي، زنانه به د خاوند نه اجازت اخلي. حدیث کې راځي کنه چې عایشه رضی الله عنها، حفصه رضی الله عنها، هغوی رالو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اجازت وغوښتو، یا رسول الله مونږ اعتکاف ته کېنوئ. کېنئ اعتکاف ته. موږ سره مخکې هغه حدیث تېر شوی و بلوغ المرام د کتاب نه چې مونږ کتاب الصیام وی چې یوه ښځه روژه نیشي نو یې نفلي مګر د خاوند په اجازت سره. نو چې روژه کې اجازت ته ضرورت دی، روژه کې اجازت ته ضرورت دی، نو اعتکاف باره کې هم بیا څه خیال دی؟ ډېر ضرورت دی. ځکه چې روژه کې خو لکه وجه موږ دا ذکر کړی و چې دا سړی حق لري په دې ښځې چې هر وخت یې خوند واخلي، او که دې ښځې نفلي روژه نیولي د خاوند نه تپوس نه د خاوند ورته زړه وشي یا ضرورت یې راپېښ شي او د هغې روژه ده، نو اوس په دې صبر کوي ناست. نو دا خو لږ وخت او اعتکاف څه دی؟ اعتکاف خو ډېر اوس 10 ورځې اعتکاف ته ناست یا 15 ورځې کېناست یا کم او ډېر. نو د زنانه دپاره پکې دا خبره ده چې د خاوند نه به اجازت اخلي. یو رکن دا دی، یو رکن دا شو اعتکاف کوونکی. دویم رکن هغه ځای چې په کوم ځای کې اعتکاف کېږي دی رکن دی. لکه یو رکن، یو خو بنیادي ستن او رکن هغه دغه سړی دی، دغه مسلمان دی که ښځه ده او که سړی دی کوم چې اعتکاف کوي. نو دویم رکن یې څه دی؟ هغه ځای په کوم ځای کې چې اعتکاف کېږي، او هغه کوم ځای؟ جومات دی. بعض اهل علمو په دې باندې اجماع را نقل کړې ده چې اعتکاف نه کېږي مګر په جومات کې. الله وی ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد. د ښځو سره مباشرت نه کوئ په داسې حال کې چې تاسو اعتکاف کړی په جومات کې. فی المساجد، نو جومات ته اعتکاف د جومات نه علاوه بل ځای کې نه کېږي. او په دې کې دا یاده کې دا خبره، او په دې کې نارینه او زنانه یو شان دي. د زنانه اعتکاف ګوره په کور کې نه کېږي. ها دا بعضو فقهاو دا خبره کړې ده او بعضو مولیانو وی کور کې چې کومه کسان له کوټه سجې خاص کړي د زنانه نو پای کې اعتکاف کولی شي، خو دا بې دلیله خبره ده. موږ یې ښه په ادب او په احترام سره وایو. بعضو ته دا خبره بې ادبي ښکاري چې تا د یو عالم او د یو فقیه خبره رد کړه. نو زه تا ته دا وایم
چې د دې نه لویه بېادبي دا ده چې تا ته پته ولګي چې د دا خبره کمزوري ده او بل طرف ته دلایل دي او ته دلیل پرېږدو د هغه خبره اورې دغه صحیح بېادبي ده. موږ بېادبي خو نه ده کړې، خو دا وایو کوم مولیان چې دا خبره کوي د هغوی سره په دې باندې هېڅ دلیل نشته، هېڅ دلیل، بلکې دلایل موږ سره په دې شته الحمدلله. یو وانتم عاکفون فی المساجد، او تاسو اعتکاف کړی په کوم ځای کې؟ جومات کې. نو جومات یې ذکر کو، دا د ټولو دپاره دا خبره ده، مساجد یې ذکر کړي. دویمه خبره دا ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانې د ځمکې په دې مخ باندې پاکې بیبیانې دي او پاکې زنانې دي. هغوی راځي خیمې لګوي په جومات کې، او یو ورځ یو حدیث کې راځي یو پیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خیمې نه سر راویستو، ډېرې خیمې لګېدلې، دا څوک دي؟ رسول الله ستاسو بیبیانو لګولې دي، ټولې راغلي دي جومات ته. که چېرته کور کې اعتکاف کېدی نو هغوی څه ضرورت و چې جوماتونو ته راتللی او خیمې لګولې؟ خیال هم دې دې خبرې ته کوي. بله مسله، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښه په واضح الفاظو ویلي دي چې د زنانه غوره مونځ کور کې دی. نو داسې ولې نه وي چې د زنانه غوره اعتکاف هغه هم په کور کې دی؟ ویلی شو که نه شو ویلی؟ هغه خو ډېر فصیح انسان، او چې دې مسلې ته ضرورت و نو بیا هغه له بیانول لازم و او پټول ورته ناروا و. پټول د دې خبرې څه و؟ ناروا و. او دا کیدی نشي چې د یو خبرې بیانول دې لازم شي او پیغمبر دې هغه نه بیانوي. خو چې پیغمبر بیان نه کړه دا خبره چې د زنانه دپاره غوره اعتکاف په کور کې دی، نو معنی دا شو چې کور کې اعتکاف نه کېږي. بله خبره، په جومات کې او په هغه مصلا کې او جای نماز کې چې کوم ځای کور کې ځای خاص شي د لمانځه لپاره، په دې کې دنیا فرقونه دي. و جومات ته حیض والا زنانه نشي رانوتی، اگر که سره څه خبرې پکې شتې، څلوېښتې والا نشي رانوتی. کور کې چې را کوم ځای خاص شوی اعتکاف دپاره دې ته ننوتی شي که نشي؟ ننوتی شي. جومات کې د ورک شوي شیز اعلان نشي کولی، خرڅ پکې څه شی پکې نه خرڅېږي نه خرڅولی شي. د کوم ځای کې چې دوی کور کې اعتکاف کوي دې کې خرڅول کولی شي که نشي؟ کولی شي. ورک شوي شیز اعلان کولی شي که نه؟ کولی شي. جومات ځمکه چې وقف شوه په دې کې بیا خوا دې خوا نشي کولی، او هر چې د دوی دا ځای خاص کړی د کوم په دې کور کې دا ځمکه خرڅولی هم شي، داسې هر څه کولی شي. مقصد زما د خبرې ده، فرقونه نور هم دي که موږ بیانول شروع لکه جومات ته چې ورننوځي ناول کار به څه کوي؟ جومات ته چې ورننوځي جومات په تا باندې څه حق دی؟ مدني دي ویلي جومات ته ننوتو وخت کې به څه کوي؟ دعا ننوتو وخت کې ده، تحیت المسجد. نو دا مصلا چې کوم دوی په کور کې ځان له ځای جوړ کړی دی هغې ته چې ورننوځي هم 2 رکعته به کوي؟ نه. نو په جومات کې او په دغه ځای کې فرق دی. جومات کې او دغه ځای کې دنیا په نور فرقونه به کې نشته، او په دې به اکتفا وکړو. نو راجح قول دا دی، او دا د ډېرو محققینو علماو دا قول دی چې د زنانه اعتکاف دا هم په جومات کې پکار دی. خو که اوس څوک دا ووایي یاره جي زموږ علاقه کې خو جوماتونه کوي دا انتظام نشته، څوک چې دا مسلې اول پیره وړي کیدای شي د دوی په جوماتونو کې لا انتظام د دې نه وي. یعنې بعض جوماتونه الحمدلله داسې شتي چې په هغې کې ښکلی انتظام شوی دی، با پرده هر څه تیار دي زنانو د اعتکاف دپاره، خو که نه وي بالفرض. او یو کس راشي وایي چې تا خو وایي چې د زنانو اعتکاف دپاره جومات لازم دی او موږ سره خو څه ترتیب نشي څه بد نه دی که اعتکاف دی نه که
څه لازم خو نه دی اعتکاف. او په کور کې کیږي نه، کور کې کیږي نه، په داسې زړه خوشحاله چې کور کې اعتکاف وکړي، کیږي نه اعتکاف. هلته څوک دې ثابته کړي موږ ته چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانو یو بیبي په کور کې ناسته اعتکاف یې کړی. د صحابه کرامو په بیبیانو کې دې څوک موږ ته وښیي چې د هغوی په بیبیانو کې څوک ناست دی په کور کې اعتکاف کړی. اعتکاف په کور کې نه کیږي. جومات د هغې ځای دی چې ستا زړه متوجه شي الله ته، ستا توجه الله ته او د الله بندګۍ ته وي. کور کې خو داسې نه کېږي. یو زنانه کمره کې ناسته ده، ډزه ډوزه کور کې جوړ دی او چغې چغارې جوړې دي او واړه چغې وي او دې پسې خلک کمرې ته ورننوځي، دغه شی رالم او دا شی ږدم او داسې کوم او دغه کوم. په دې کې څه کېږي؟ نو د زنانو اعتکاف هغه په کورونو کې نه کېږي. جوماتونو کې بندوبست نشتی نو اعتکاف پې هم نشتی، نه دی کوي که نه دی کوي اعتکاف. موږ د دویم رکن خبره کوله، موږ د دویم رکن خبره کوله. دویم رکن څه دی؟ چې کوم ځای کې اعتکاف کېږي، دا رکن دی. دا به لازم جوماتونه. اوس راځو بلې مسلې له. د دې جومات ضابط څه دی، یعنی دا به څنګه وي؟ نو بعضو خو خبره ډېره تنګه کړې ده. وایي صرف په یو جومات کې اعتکاف کېږي او هغه مسجد حرام دی. مکه کې مسجد حرام صرف په دې کې اعتکاف کېږي او دې نه علاوه اعتکاف نه کېږي. بعضو دا ویلي دي په دوو کې کېږي، په مسجد حرام کې او مسجد نبوي کې، او بعضو ویلي صرف په درې جوماتونو کې اعتکاف کېږي، مسجد اقصی او حرمین، صرف په دې کې کېږي. او یو حدیث ذکر کوي چې اگر که هغې کې لږ اختلاف شتي په رفع او په وقف کې، چې نشته اعتکاف مګر په دې درې جوماتونو کې. خو د هغې معنی دا ده، دا معنی نه ده چې نورو جوماتونو کې نه کېږي، یعنی غوره اعتکاف هغه به کوم ځای کې دی؟ په درې جوماتونو. دې کې خو شک نشته چې د درېو جوماتونو کې اعتکاف هغه ډېر غوره دی. راجح قول دا دی والعلم عند الله، چې په هر هغه ځای کې اعتکاف کېږي چې هغې ته جومات ویلی کېږي. ځکه چې قرآن کې الله خبره کړې ده وانتم عاکفون فی المساجد، جوماتونه یې ذکر کړي دي. خو صرف دا شرط ورسره ولګه هغه جومات چې جمع پکې کېږي. ولې؟ بار بار چې وځي ته نو څنګه اعتکاف شو ستا؟ د ورځې 5 پیرې به تر دې ځای نه ځي بل جومات ته، سبا له بیا او بل سبا له بیا، دا څنګه اعتکاف شو؟ ګوره بعضو علماو دا هم ویلي دي و اعتکاف به صرف په هغه جومات کې کېږي چې هغې کې جمع او جمعه کېږي، جمع او جمعه کېږي. خو زمونږ خپل ځاني زړه د هغه علماو په قول مطمئن دی چې صرف جمع پکې کېږي کافي ده، او جمعې منځله دې وځي. ځکه چې جمعې مونځ په هفته کې هسې یو پیر راځي نو هغه ډېر ورته نه حسابېږي، ډېر ورته به هغه نه حسابېږي، او دې سره اعتکاف باطلېږي هم نه. نو شرط څه شو چې د جومات کې به څه جمع به وي. خو اوس دا خبره یاده ساتي، حالانکې دا قول ګورې دا ورسره فایده ده کې ذهن ته مې راغلی، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د دې قول نسبت عامو تابعینو ته کړی دی چې د هغوی دا قول. خو دلته ورسره دا خبره یاده ساتئ چې زنانه دپاره دا شرط نشته. ولې؟ جمع سره زنانه باندې جمع سره مونځ واجب خو نه دی. نو که زنانه په داسې جومات کې اعتکاف کوي چې په هغې کې جمع نه کېږي، کولی شي؟ کولی شي. نارینه دپاره دا خبره لازم ده چې دی به په داسې جومات کې چې په هغې کې څه کېږي؟ په هغې کې جمع کېږي. او همدا فتوا د سعودي عرب د اللجنة الدائمه د افتاء چې کومه کمیټې ده، هغوی هم دغه فتوا ده
او دا قول د شیخ ابن باز او د شیخ ابن عثیمین رحمهم الله ناغوی هم دا قولو. دریم رکن نیت د اعتکاف. نیت خو هر عبادت کې لازم دی نو نیت د اعتکاف خو دا هم ګوره په خوله نشتی. هلته زموږ په ملک کې یادوي په خوله مې چاته یاد دی تاسو کې به چا اعتکاف نه یې کړی هلته نو څه نیت بلکې نیت په جومات باندې لیکلی وي بعضو جوماتونو باندې ځکه چې هلته د بعضو مولیانو دا خبره ده وی اعتکاف د 1 منټ دپاره هم شتي اعتکاف د نیمې ګنټې دپاره هم شتي وایي چې جومات ته راننوتې نو په څه نیت راننوځه د اعتکاف بس وایي ستا اعتکاف وشو نو ځکه بعضو جوماتونو باندې لیکلی نیت نویتو انا اعتکف او داسې مخکې څه نورې جملې پسې لیکلي موږ نه هېر شوی دا اعتکاف دا نشتي عفوا دا اعتکاف دپاره دا نیت دا نشتي او دا خبره موږ ذکر کړو چې دا اعتکاف صحیح خبره دا ده چې اعتکاف کم سے کم یو ورځ دی یو شپه دی د دې نه کمول نه دي پکار هر چې دا نیت دی په خوله باندې نو دا د اعتکاف دپاره نشتی نیت رکن دی د اعتکاف خو ځای کوم ځای کې دی ځای زړه کې دی نو ټول ده چې را نیت وکړو دا نیت به دی د ځان سره وړي د هغه آخري اعتکافه پورې لکه اوس یو سړی دی جومات کې ناست او نیت یې مات کړو چې زما اعتکاف نشتی او راوتی نه دی وی که نه نیت وی زما نیت نشتی وی د زړه نه وی زما نیت نشتی اعتکاف دپاره مې نیت نشتی اگر که جومات کې نشي ولي انما الاعمال بالنیات د اعمالو دارو مدار په نیتونو باندې یو سړی دی روژه کې څه نه دي خوړلي او نه یې څه څکلي خو وی روژه مې ماته ده نو وی په نیت یې پرېښو که نه وی زما روژه ماته ده بس نه ماتي او که نیت یې مات کړو چې نیت یې مات کړو نو عمل ختم نه شو دغه ځای نه نیت شروع شو ولې ځکه چې نیت یې وکړو که نه چې نیت یې وکړو نو روژه وه ښه د هغې نه مخکې روژه وه نه ولې ځکه چې نیت نه حالانکه هغه ټیم کې هم څه نه دي خوړی دي حالانکه مخکې هم څه نه دي خوړی دي خو چونکې نیت نه و نو هغې ته موږ روژه نه شو ویلی خو چې وروسته نیت راغی روژه راغی خو چې دا نیت بیا مات کړو بیا روژه راغی لکه یو سړی دی غریب دی یو سړی دی غریب دی نه د خوراک څه نه د څښاک او ماښام اذان وشو دی به روژه څنګه ماتوي بس زړه کې به وي چې روژه مې روژه ماته شو او دا ټول داسې خلک ورشتي داسې خلک هم شتي ما یو پیر یو پروګرام کتو د یو عالم عربي عالم هغه ته ټلیفون نه هغه کس ورته سم جلل او د خپل خلکو حالات ورته بیان کړو د غربت چې موږ وي سویمه روژه د موږ په نیت ماتو او موږ چې کینو روژه ماتي کې دسترخوان باندې کم نعمت نه وي کم نه وي هغه ماته ذکر کوي او په هغې کې مې زمونږ د خولې نه الحمدلله نه راوځي موږ بیا هم شکر د الله نه ادا کوو او داسې خو پکې ډېر دي دا خو بې شمار دي چې صرف په اوبو به یې روژه ماتوي دا خو ډېر دي ورته وایم چې داسې هم شتي چې هغه اوبه ورسره هم نشتي
دی خو لا بیا هم د هغه نه ښه دی چې اوبه ورسره اوبه شتې خو داسې به کې هم شتې چې اوبه ورسره هم نشتې د الله شکر ادا کوي په هر حال کې بې شماره نعمتونه یې موږ له راکړي بې شماره نعمتونه نو څو ارکان شو درې شو څلورم رکن دا دی په جومات کې وخت تېرول یعنی لازم به دی په جومات کې کینی هلته به وخت تېروي او څومره اراده یې چې کړې ده څومره نیت یې کړی هغه به پوره کوي منځ کې به نه راوځي نو څو ارکان شو کم اعتکاف کوونکی که سړی ووایي نو بیا ښځه دې وویسته هغه ځای چې کوم ځای کې اعتکاف کېږي دوه نیت د اعتکاف او څلورم په جومات کې وخت تېرول د اعتکاف دپاره یعنې اعتکاف دا په خوله نه چې بس ته ورننوتې زما اعتکاف دی بیا ګرځه ځان له بازار کې د بعضو دا مې هم لیدلي ما لیدلي په خپله یو قسمه پېژندو هغه دلته دا غټ جومات چې و الله دې د حالت بیا برابر کړي او دا بیماري دی الله په خپل رحم او کرم سره ختمه کړي نو دغه جامع الراجح د 15 نمبر مخرج کې تاسو ولیدلی په دې کې د اعتکاف ډېر غټ سیسټم وي او د مخکې نه به داخلي یالې او هلته به ډېر زبردست ترتیب یې جوړ کړی نو دغه کس هم په هغې کې اعتکاف دغه کړی و زه ورته خبر نو بیا زه خو نه وم په هغه کار زه اعتکاف ته نه وم ناست بیا زه لاړم بازار ته وړلې مې سوداګانې دې مې هلته ولید بازار کې ګرځېدو لکه بس ته اعتکاف کړي و داسې اوس هم وی ضرورت لپاره خو سړی راوتی شي دا وایي ضرورت ته راوتم اختر څه سوداګري دی کوو نو دا د څه ضرورت دی ته خبر نه یې د دې مسلې نه ضرورت دی ته وایي ته په بازارونو کې ګرځې هلته ما هلته داسې وي هلته مې طلایي هم پرته ده او کمبل او دا هر څه هلته پرېښودي ځای لکه ځای بوک دی او دی بهر ګرځي نو نن سبا دا اعتکافونه هم دي چې جومات کې صرف دغه طلایي خوره ده ځای ځان له نیولی دی د شپې او د راځي او د ورځې دی ګرځي او یا څه کوي د ورځې ټول لا جمع شي یو ځای کې ناستي ګپ شپ لګوي د دې باندې خو یو ما دې تېر شوي مجلس کې خبره کړې ګپ شپ روان وي او ورور دا قسمه قسم رجومات دي او موبایل دی او فیسبوک دی او بس بیا او چې په آخري ورځ راوځي اعتکاف چې کوي خلکو له مبارکیانې ورکوي اعتکاف کو غټه تاریخي خبره شي که او خبر نه چې اعتکاف هغه د څه کړی دی ما ووایي که نه تاسو ته ما ویلي چې اعتکاف کې معنی د بندېدو پرته ده ځان به بندې د الله د بندګۍ دپاره ځان به راټینګې د الله د بندګۍ دپاره د زړه توجه به عبادت ته برابرې دې ته اعتکاف وایي د زړه به بندې په دې عبادت باندې راټینګې به په عبادت باندې دې ته اعتکاف وایي نو څلورم رکن اهم رکن بیا په دغه جومات کې وخت تېرول المکث فی المسجد په جومات کې وخت تېرول جومات ته به وځې نه یو سړی به چې بلکل به نه وځم نو دا خبره یاده که د جومات نه وته درې قسمه دي د اعتکاف د ځي نه وته څو قسمه دي درې قسمه دي یو